الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. دا سورت دے سورت نبأ مکی سورت دے پا اعتبار دا مصحف سرا اتاویوم نمبر سورت دے په اعتبار د نزول سره اتیا نمبر سورت د نازل دی وروسته د سورت معارج نه. ربط او مناسبت د دې سورت د ما قبل سره دا دی په مخکې سورت کې ذکر شو فبأي حديث بعده يؤمنون چې دوی په کوم یو کلام باندې وروسته د قرآن بلیغ نه دوی به ایمان راوړي او په دې سورت نبأ کې الله پاک د نبأ عظیم ذکر کوي چې هل یؤمنون به ام لا، چې آیا په دې نبأ عظیم باندې دوی ایمان راوړي او که نه راوړي. دارنگی مخی صورت کی بیان د وعید او د انذار اوشو و دی صورت کے هم بیان د انذار او بیان د وعید کی. دارنگی مخی صورت کی بیان د قیامت اوشو او اللہ ذوالجلال با پدغ قیامت کی په بعضو خلکو باندې رحم کوي او په بعضو خلکو باندې به الله پاک غضب را لېږي. په دې صورت نبأ کې بیان د دغې رحمت او بیان د غضب دی. یا مخکې صورت کې ذکر شو چې ویل للمکذبین، اللہ وی ہلاکت دے عذاب دے دغه مکذبینو د پارا. او دی صورت کی دا مسئلہ ذکر کئی چې دغه مکذب سوال کئی په دی صورت کی چې عما یتساءلون نو دی کم بیان دغه مکذب دے. موضوع دی صورت تشریح د یوم المجازات، اللہ پاک د قیامت د ورځې تشریح کوي په اصولو د زراعت باندې. خلاصه د رکوع اولی بیان د دې خبرې چې مقصود بالذات دا مزرعت دی او آلات د دې زراعت دا مقصود بالطبع دی. نو دغرنگی مقصود بالذات په نظام د عالم کې دا انسان دی او د انسان نه علاوه چې څومره مخلوقات دي دا مقصود بالطبع دی. لکه څرنګه چې په دغه ورځ باندې
چې هغه اورز د لو ده چې کله زمیدار سړی فصل واخلي او حاصل کی نو په دغه ورځ کې زمیدار سړی فصل یعنی خوراکي شیزونه او غیر خوراکي شیزونه دا او یو جدا را جدا کی غنم یو طرف ته کی بوس او گیا بل طرف ته شي د قیامت پر ورځ به هم الله پاک د کافر او د مؤمن په مابین کې تمیز وکي د کفر او د اسلام او د ایمان تمیز به وشي هر څه به جدا شي عما يتساءلون دا عما پاسل کی عن ما و عن ما بیا دانون بدل شو په میم باندې بیا میم په میم کې مدغم شو عما ته جوړ شو بیا دغه الف حذف کړی شو ځکه قانون دار چې دا ما استفهامیه ده او چې کله په ما استفهامیه باندې حرف جر داخل شي نو دا بیا الف حذف کیږي او دا غي د پر علت دادي چې تمیز راشي فرق راشي په مابین د ما استفهامیه او د ما موصوله کې د ما موصوله هغه نه حذف کیږي او ما چې کوم د استفهامیه حذف کیږي نو د فرق د وجنا هغه الف هم حذف کړی شو نو عامت جوړ شو الله فرمای عما يتسالون او دا شکایت دی او زجر دی الله وی عما يتسالون د سش نه تاسو کوي په واسطه د پیغمبرانو باندې عن النبأ العظیم دا عن النبأ العظیم جاری مجرور دی د در پارا متعلق حذف دی يتساءلون عن النبأ العظیم او دا بیان د پاره د ما دی هغه ما چې کوم په عما کې د هغه عما ما استفهامیه د پاره د عن النبأ العظیم بیان واقع شوی دی اوس مراد د نبأ عظیم نه څه شی دی مجاهد سے په قول باندې نبأ عظیم دا عبارت دی د قران او یا نبأ عظیم عبارت دی د باس بعد الموت نه دا د قتاده سے قول نه او یا مراد د نبأ عظیم نه امر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زجاج سے بدی باندې قول کړی عن النبأ العظیم الله وی دی تپوس کوي د هغه نبأ عظیم چې قران دی یا دی تپوس کوي د هغه نبأ عظیم چې هغه باس بعد الموت دی یا دی تپوس کوي د هغه نبأ عظیم چې هغه شان او امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبوت د رسول الله دی دته نبأ عظیم وي الذي هغه نبأ عظیم هم دی فيه پاک مختلفون اختلاف کون کی دی اوس د دوی اختلاف څه دی که مراد د نبأ عظیم نه قرآن عظیم شان شي نو مراد د اختلاف نه اختلاف دا دی چې مشرکین به ویل په حق د قرآن کې چې العیاذ بالله بعضو به وی دا سحر دی او بعضو به وی دا شعر دی او بعضو به وی دا اساطیر الاولین دی دا پخوانۍ قصې دي دا سحر دی جادو دی او کچیرته مراد د نبأ عظیم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم شي نو مراد د اختلاف نه دادي بعضو به نبی علیہ السلام ته شاعر وي بعضو به نبی علیہ السلام ته العیاذ بالله جادوگر وي او که مراد د نبأ عظیم نه باس بعد الموت شي نو مراد د اختلاف نه دادي
چې مؤمنان چې کوم دی هغه قائل وو په دې باندې چې دا باز بعد الموت شته او بعضی کافران هغه به کوم دی انکار کوي د باز بعد الموت نه او کمراد د نبی عظیم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم شي نو مراد د اختلاف نه ده چې بعضی هغه من صدق و آمنا د نبی علیہ السلام د پیغمبري تصدیق کړو او ایمان راوړو پر رسول الله باندې ومنهم من كذب او بعضی هغه چې هغه تکذیب کړو او ایمان نه راوړو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو مسلمانانو تصدیق هم کړو ایمان یې راوړو او مشرکین او کفارو تکذیب کړو ایمان یې نه راوړو دې ته ویل کېږي اختلاف الله وی الذی هغه نبأ عظیم هم دی په مختلفون اختلاف کوونکیو کلا سیعلمون دا کلا دا حرف ردع دی کله راضی په معنا د حقا باندې کله راضی د پاره د نفی او دا زجر دی کلا الله وی نه د پکار داسي یا کلا حق دا سیعلمون زرد جدیب پوشی وایا دا ثم کلا بیدا تاکید واقع شوید ما قبل لپارا ثم کلا سیعلمون زرد جیوائی دیب پوشی روستا چه کم دے وائی داغ وعید نا پا قیامت کی یا عند الموت دیب پوشی وقت پا وقت مرگ او یا چه کم دے پا قیامت کی علم نجل الارض مهادا دین روستا اللہ پاک یولس انعامات ذکر کئی او دا یولس انعامات روستا جے کم دے پا اصول دا زراعت سر ذکر کئی علم نجل الارض مهادا دا اول نعمت تے اللہ وی علم نجل الارض آیا مونگا ندگر زول ازمکا مهادن مهاد پا دو مانو سرازی یو پا مانا دا پرشو الله وی ما د ازمکه ګرځولې د ستاسو لپاره پرش معنا څه بستره اواره مې ګرځولې ده او یا میحاد په معنا د زانګو سره الله وی دا تشبیه د بدی کې ښا چې د ازمکه ما تاسو لپاره داسې ګرځولې ده لکه بستره بیغام دې کوم نه تاسو په آرام کوي خوبونه به کوي مزل او یا مستاسو لپاره په شان د زانګو ګرځولې ده الله په دې ځمکه کې زستاسو تربیت کوم دا ماشوم چې کله پیدا شي ښا نو اکثره دې کوم دې مور خو مصروفه کارونه کوي نو دې کوم دې زانګو کې واچي دې بیغمه په زانګو کې خوبونه کوي په آرام او په دغه زانګو کې د تربیت کیږي چې کله په جړا شي نو مور نه واخلي کنه نه راخلي الله وی علم نجل الارض مهادا یا معنی د ګرځولې د ازمکه ستاسو لپاره مهادن پرش او یا زانګو والجبال اوتادا الله دا بل نعمت ته دویم الله ایمان دې ګرځولې وای دا غرونه کوم دی اوتادن میخونه غرونه الله پاک دې کوم دی ګرځولې دي میخونه معنا دا تشبیه د بدی کې چې دا میخونه په شان د کله اوتاد دي نو دلته دا کافی تشبیهی په دې ټولو مثالونو کې وترو باسي علم نجل الارض مهادا كالمهادي علم نجل الجبال كالاوتادي الله اذا ما نه دي ګرځولي په شان د میخونو عام طور د ازمکه چې ود به حرکت کو الله پی غرونه اولګول د میخونو په شان ته لکه ته یو شی مضبوطه یو تخته د بل سره لګي چې دا بیا حرکت نه کوي پیدا تی واخلي خلک په میخونه وای دا غرونه هم دقه صدیقه دی وجنه تاسو ما وایي چې ټول غرونه یو سلو هو اته غرونه دي